بسم الله الرحمن الرحیم. زما د علاقې خستا مشرانو سپینګرو کشرانو همزولو السلام علیکم. بس زما عزتمندو څه دومره غټه خبره نه وه چې موږ هم چې هغه لویه قضیه جوړه کړو. مختصر یو خبره وه، هغه به د ورسره سره فیصله انشاءالله تعالی عزیز ونه وکړو. خو زما عزتمندو دا څومره دي کې سپینګیري ناستي یا زما همزولي ناستي یا کشران ناستي، خو چې د بچو پلاران مونږ او تاسو که د لور نم غلطي وشي که نه نو څه کوو؟ ټوپک رالو لور همداسې کوو که نه؟ که زوی نن داسې څه غلط کار وشي څه کوو؟ ټوپک راخلو زوی ولو. خو د هر سړي خپل ذهن دی، خو زما ذهن کې څه دي؟ زه یم ټوپک راخیستل دي او دې پلار له دا سر ویشتل دي. د هغې وجه دا ده، زه به تاسو یو ورکوټی مثال درکړم. مونږ چې دا څومره ناست یو نو ټول د بچو پلاران یو، د هر چا لوڼه هم شته او خویندې هم شته. زه به تاسو ته یو ورکوټی مثال پیش کړم. دا یو موبایل دی، زما په کور کې لوڼه هم شته او خویندې هم شته، ټیک ده که نه؟ او زامن مې هم شته او زوی مې میټرک نه دی پاس کړی او لوڼه مې هم دغه سبق وایي یا نه وایي. او دا موبایل دغه زما لوڼو سره او دغه موبایل زما د زوی سره. نو ما له تاسو دا جواب راکړئ چې دا د دې بچي نقصان دی، دا د غلطي ده که دا د پلار غلطي ده؟ جواب راکوئ. دا د پلار غلطي ده. دا د پلار غلطي ده. زما لور سره دا موبایل څه کوي؟ زما خور سره دا موبایل څه کوي؟ او زما لا چې ګیره بریتې نشي زما هغه زوی سره دا موبایل څه کوي؟ خو غلطه وکړي بیا وروسته وایي پښتون یم پښتو به پوره کوم. بیا پښتو دې ته نه وایي، ته خپل بچی راټینګ که، ته خپل بچی راټینګ که، کا زوی دی کا لور دی، راټینګ که، د هغه اصلي صحیح تربیت وکړه. په دې ټولو مړو په دې چوکونو په دې دوکانونو په دې سکاوو کې ناسته مه پرېږده، هېڅ هم نشته. خو چې نه ستا بچی بهر په پولو په مړو په سکاوو کې ناستي، هغه به خامخا غلط محفلو کې ناستي، هغه به خامخا د غلط محفل نه غلطه سره خلي که نه. نو لحاظه غلطي د چا شوه؟ غلطي زما او ستا شوه. او بیا څه وایو؟ یاره دا وره بچي داسې وره لورې داسې کار وکړو، غلطي زما او ستا ده. ښه زما زوی له زه ورکوم 500 روپۍ میاشت یا 1000 روپۍ میاشت یا 15 روپۍ میاشت ورکوم یا 100 روپۍ ورځ ورکوم خرچه، او د سره آیفون موبایل دی. څه دی ورسره؟ آیفون موبایل دی ورسره. نو دا مونږ چې څومره ناست یو زموږ بچو سره به خامخا موبایل وي. زموږ هم بچو چې میټرک وکړي موبایل شته ورسره چې نشته ورسره. چا دې بچي نه تپوس کړی دی چې بچی دا موبایل تا په څو اخیستی دی زویه؟ زما حیثیت خو دومره نه دی، دا موبایل تا سره کوم خوا نه رالو؟ خو نن تو زه خو بچي دا تپوس کوو نه. او که نینو کور کې زموږ غټې سچو ناست دی، که کور کې چې د ښځې مخکې تپوس کوو نو ټول لړومبی ښځه جواب راکوي، مور یې جواب راکوي چې پرېږده مړه هلک ته یې نه پوهېږي او ته داسې واغسې بس پلار هم ورباندې پړی چولی نو بس بیا به غلط ګرځي، بیا به ما تاله مسایل بیا به داسې جوړېږي. لحاظه د خپلو ملګرو ته سوال کوم چې په خپلو بچو باندې خپل لاس ونیسئ، بل ته لاس مه نیسئ، بل ته ګوته مه نیسئ. ګوره چې بل ته ګوته نیسم ځان ته مې څلور راځي. لحاظه زه به خپل ځان ټیکوم، هله به معاشره او هله به زما کور ټیکېږي. چې زه ځان ټیک کړم زما به کور ټیک، زما کور ټیک زما به محله ټیکي، زما محله ټیکي ټوله معاشره به ټیکي. لحاظه مونږ به ټول دا نن چې کوم مجلس دی دا کومه راغونډه چې ده دا د بچو د وجې نه ده. او د بچو د څه وجې نه؟ د بچو د غلطې سوسایټۍ د وجې نه، د بچو د غلطو د ناستو د وجې نه. یعنې بچی به ولې داسې حرکت کوي؟ یو بچی پلار غریب در په در ګرځي، په بټۍ کې کلنډري کوي، په بټۍ کې خفتې اچوي. یو پلار ځي خپل وطن یې پرېښی دی، خپله ښځه یې پرېښې ده، دی په بهر ملک کې لګیا دی غریب. وره دې کومو کسانو مسافرتیا کړي دي د نه کښېنئ، دی نه لږ تپوس وکړئ د مسافرتیا ژوند دی خدای چاله هم نه ورکوي. په رب یقین وکړه دومره سخت ژوند دی. دا مونږ وایو که نه بهر پیسې ګوره نه دي چې ګوډو کې پرتې دي، ځان به هلته وجني. ټوله ورځ مزدوري خواري وکړه، ماښام راشه ستړی ستومانه ځان له پخلی کوه، یو دې د جمعې چوټي د جمعې په ورځ باندې چې دی نو ځان له جامې ووځه. دا د مسافر ژوند دی. او دلته څه دلته یې بچي لګیا دی صرف الوزئ او یا موبایل دی او یا څه دي یا څه دي. لحاظه چې کوم سړی مزدوري کې ډېره په سخته کوي نو د خدای دپاره د خپلو کشرانو باندې او دا کشران په مشرانو باندې شفقت وکړئ. حالات ډېر د ملک دغسې حل دی. لحاظه
چې خپل بچي په خپله راټینګ کړو انشاءالله تعالی عزیز سم نشته. دلته یو بچی دی هغه ته دا پته نه زما پلار پیسې څنګه ګټي، بس راځي کور نه پیسې راخلي او نه مور ته پته لګي نه پلار ته پته لګي، بس هغه ته څه پته ده غریب. او خو دیوال والی دی او خو دروازه ګیټ لګولی دی کنډکار یې لګولی چې غل نه رانی شي. نو چې خپل کور کې خپل غل شته بیا به څه کوي غریب. نو لہذا دغه تم دغه سوال دی خپلو بچو ته تربیت ورکوئ، پیسې ډېره په مشکله ګټلی کېږي. خو انشاءالله تعالی عزیز څه شو په دې باندې به څه غلطیانې زمونږ هم وي، زمونږ د بچو ګناه به وي خو زمونږ به وي، خو دغه بچو د دې غلطو د وجې نه به هغه سزا مونږ له خدای راکړي. لہذا نن نه پس بچو باندې فاول تعلیم، کم سړی تعلیم نشي کولی نیکې پیږي نه پرایویټ سکولونه شته، سرکاري شته، مفت شته، چې بیا هم نه کوي مهرباني وکړه مدرسه کې کېنوه، مدرسه نه کې جومات کې امام له ورکو، چې دام نی د خدای خاطر وکړي ورکشاپ کې کېنوئ، چېرته کې بل فکاوه کې کېنوئ، چېرته بل ځای کېنوئ، ترکاڼۍ دکان کې کېنوئ چې سهار ځي او ماښام راځي. تاله دې له 100 روپۍ نه وروړي خو چې کم از کم دې به د ملتیا نه خلاص. مړه زمونږ خو چې هلکانو هغه وخت کې به دا پروا نه وه، اوس خو د 12 کالو 13 کاله هلکانو دا کم حرکتونه وکړل، څومره پیسې یې تباه کړي. لہذا دا زمونږ غلطیانې دي. زه دا کم ملګري ناست د ټولو ډېر مشکور یم او دې کې دا 3 فریقه دي. یو فریق اول دی کومه فیصله چې تاسو سناوم د غني زوی، او بل ورسره چې دی نو فریق دویم چې دی نو سرور، او فریق دریم چې دی نو هغه چې دی نو فضل محمد. یو د فضل محمد زوی، یو د سرور زوی، یو د غني زوی. دا چونکې ماشومان دي لکان دي، بس یو کور نه له 100 روپۍ راخیستې دي، یو ځل راخیستې بیا راخیستې دي، سونو قدرې پرې کور نه راخیستې شوي دي. او دا خبره درته ځکه سنوم چې تاسو هم دې نه سبق واخلئ، هم په خپل کورونو کې خپلو ښځو ته مو ووایئ چې د خدای خاطر وکئ. ماشومان دې نه پوهېږي، لږ خپل دا قیمتي شیزونه سنبال کړئ، بیا به څه دروغ وي څه به رښتیا وي، بیا به پکې قسمونه وي، جرګه به پکې جرګه هم ګناهګارېږي، مشران به پکې ګناهګاروئ. لہذا خپل کور کې هم د دې شي زنانو له پکار دی خپل کورونه ووایي که پیسې وي که قیمتي څه وي د هغې خیال ساتئ. لہذا دې دواړو تنازع پکې راغله، دا ماشوم د کور نه ورک شوی و، دی پکې په انقلاب تاڼه کې چې دی نو راپورټ کړی و، امانتي هلک پیدا شو لاهور یا پنډۍ ته تللی و، هغه راغو دې 2 ماشومانو باندې ګوته کېښوه چې یاره دې ماشومانو ما باندې کور باندې پیسې راخیستې دي او بار یې را باندې راخیستې دي، او بیا دلته نه ګاډي کې کېنولی یم او لاهور ته لېږلی بیا پنډۍ ته لېږلی یم. بیا د ده د پلار دوی پسې ګرځېدو اخري را پیدا شو، هغه په دې د سرور په زوی باندې او د فضل په زوی باندې ګوته کېښوه چې یاره دې دواړو زه دوکه کړی یم او دی لېږلی یم. لہذا جرګه ممبران کېناستل، په هغې کې چې دی نو یو اسد خان و، یو پکې صفي الله زموږ سابقه ناظم صفي الله و پکې، یو پکې ملک داود و، او یو پکې زه ستاسو ورور ډاکټر فرید الله، او یو حسن خان د حکیم صاحب زوی. دا کېناستو پکې یو ټایم هم پکې خواري محنت وکړو، خوند یې ونه کړو پاتې شوه. دوباره بیا کېناستو، د الله رضا دپاره کېناستو، خواري هم پکې وکړه. الحمدلله مشرانو یو بل ته پکې دا خبره سوال منت هم وشو، مدعیانو ته پکې منت وشو، او د ډېرې خوارۍ نه پس چونکې د مدعي دعوه وه 8 لکه روپۍ او سونا چې دا زما د کور نه دی، په دې دغه 2 کسانو باندې دا دعوه نه کوي چې دې دواړو زما د کور نه غلا کړې ده، خو زما زوی نه د زوی په ترو باندې زما زوی به راوسته او دی له به ورکوړو، دی به چې دی نو کیسه ختموله. خو لهذا دا ټوله ګروپو سرمایه خبره وکړه، جرګه پکې کېناسته، جرګې فیصله وکړه، ځکه چې رانې یوازې که د دې 2 ونو د ده ورسره هم و، ځکه دی کور ته نو ورغلي، ده د کور نه راویستې ده، نو موږ دی هم سزاوار وټاکلی شو. د 8 لکو روپو په ځای باندې موږ 3 لکه روپۍ جرم په دې دواړو باندې کېښو، په فضل باندې او په سرور باندې، او 2 ګډان هم پې جرم کېښول، ځکه ګډان هم پې په دې کېښول چې یاره دی دا شیز ډېره غلطه کړې وه چې دا ماشوم یې بس کې کېنولی دی یا لاهور یا پنډۍ ته، په دې هم پې 2 ګډان کېښول چې کومه سرمایه او دا ټوله روپو شوې وه هغه د مشرانو په دی باندې 3 لکه روپۍ چې دی نو کېښوي. انشاءالله تعالی عزیز چې دا به ټولو تاسو ته چې دی نو دا منظوره وي، دا جرم به چې دی نو منئ انشاءالله تعالی عزیز، او ښه په خوشحالۍ باندې به ورکوو، دعا به کوو که
مونږ دا ټول کتی شئ څه د معافۍ ټکې پکې نشته ځکه مونږ په دې کې ډېره زیاته خواري کړې وه اتو لکو نوم درې کو دا 2 ګډانه په جرم کېښو خو مونږ د جرګې بازو کوم دا ټوټه پوټه جرګې باز چې کوم یو او منډې تللی وو مونږ دا یو عهد کړی دی چې کوشش وکړو دا ګډان به نه لالو هغې وجه دا ده چې د بل به غریبي وي یا هغه له سزا ورکول پکار ده خو خوراک یې حرام دی نو هم د ده خپله مرضي ده مونږ ورته چې 2 ګډان دي او دا 3 لکه روپۍ دي خو زه وختیم د یو خبره کړې وه او اوس یې راته وکړه چونکې زمونږ د علاقې یو ډېر نامي ګرامي شخصیت دی چې ټول یې پېژني حاجي فضل مالک دا یو کس پکې د فضل مالک حاجي صاحب په بټۍ کې کار کوي نو دې ملګري ما ته وویل چې یاره سبا به د فضل مالک حاجي صاحب وایي چې زما ټول عمر د خلکو جرګې کوم زما د خیال ونه ساتلو نو دوی ویلې چې دا د 3 لکو کې 1 لک روپۍ د هغه په چونکې د هغه بټۍ کې کار کوي نو دې دواړو ته دغه 1 لک روپۍ چې دی ورماف بیا یې دا وویلې چې یاره دا جرګه م راغلې ده سفیم پکې ډېره منډه والې ده صدم پکې والې ده له ما نه چې دي نو واخیستو دا 50,000 روپۍ نور هم زما را طرف نه تاسو ته چې دی نو معاف شوې او ګډان هغه دا وویلې چې یاره څنګه تاسو وایي حرام دي بس ګډان دې دواړو نصیب شي زما نه دي په کار نو الله دې زموږ همداسې مشرانو ښه خل پیدا کړي چې هغه معاف کول کوي لهذا په 3 لکو کې هم 1.5 لک معاف 1.5 لک ورکوي چې کوم 2 ګډان جرم در باندې شوی دی هغه هم درته معاف ټیک شو روزانه